کندهار ښاروالۍ د اومې ناحیې دوهم ګذر کې د یوې کوڅې د اساسي رغونې چارې پیل کړې. د کندهار ښاروالۍ د انکشافي پلانونو په لړ کې دا ځل د ښار اومې ناحیې دوهم ګذر کې د یوې مهمې کوڅې د اساسي رغونې چارې روانې دي. د کندهار ښاروالۍ وین سیف الله سیم وایي یاده کوڅه چې د میر بازار سړک د سیاچپ له سړک سره نښلوي شاوخوا 1540 متره اوږدوالی لري او د عرض له پلوه یې اندازه بېلابېله ده. نوموړي زیاتوي د دغې پروژې چارې یوه میاشت وړاندې پیل سوي وي او تمه ده چې د 3 میاشتو په موده کې بشپړې سي. کندهار ښاروالۍ د خپلو انکشافي فعالیتونو په لړ کې دا ځل د اومې ناحیې په دوهم ګذر کې د یوې کوڅې د اساسي رغولو چارې پیل کړي دي. دا کوڅه چې د میر بازار سړک د سیچپ له سړک سره وصل کوي تقریبا 1540 متره اوږدوالی او ساحو ته په کتلو سره مختلف عرضونه لري. د عاصم په خبره د کوڅې رغونې ترڅنګ د 420 متره په اوږدوالي سره د چرې جوړول هم د یادې پروژې برخه ده چې په بشپړ اساسي ډول ترسره کیږي. د دغې رغونې له امله هره ورځ 72 کسانو ته د کار کولو زمینه هم برابره سوې. د دې کوڅې رغنیزې چارې یوه میاشت مخکې پیل سوي دي او پاته کارونه به د 3 میاشتو په موده کې پای ته ورسیږي. په دې رغنیزه پروژه کې هره ورځ 72 کسانو ته په فني او غیر فني ډول د کار کولو زمینه برابره سوې ده. د سیمې اوسیدونکو د دې رغنیزې پروژې له پیلېدو سره خوښي څرګنده کړې او د کندهار ښاروالۍ له دغه ګټور اقدام څخه یې مننه کړې ده.